السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو، نن در سره د شیخ صاحب محترم شیخ العلامه حضرت شهید رحمت الله علیه یو کلیپ در سره شریکوم. تاسې را سره وګورئ چې خپل مینه ورباندې ماته کوي. انشاءالله چې ډېر خوند به ورباندې واخلئ، زاړه یادونه به را تازه کوي. شیخ صاحب محترم کی باران وشي سوکا د دې تکوین د اولیاء او مقصد چې وي د الٰه العالمین د تقدیر په مقابله کې رکاوټ ختمول. د تقدیر په مقابله کې چې څوک رکاوټ جوړي هغه ختمي د فقې خلې ور بندي. داغي داسې مثال وی کنه، لکه مثال په تور باندې یو سړی لل مکرلې دا هغه وی خدای بارانو کې په خوا کې ور سره دی کلی کې بل ځوان دې بټي جوړه کړی دا او خدای بارانو مکه چې زما خخت خرابېږي. دام دعا کوي، غم دعا کوي. صحیح ده. اوس د دعا قبول کی کده د قبول کی دا یو وی بارانو کابل وی مې کا خالق د چاو منی دیم زارې کوي، غم زارې کوي. نو دی وخت کې د تکوین چې کوم اولیاوی هغه ګرځيږي، فقيري لباس کی ته پیژنم نه هغه ګرځيږي. هغه دلته د یو حالت مرضی چې دا کم دعا غواړي، حکم چې وی چې باران مکه غلطه مرضی بیا دا دواړه اندازه کوي چې یاره دلته ضرورت ډیر دی کنه دی، یا دا خلق څنګه خلق دی واغه څنګه خلق دی. نو دعا نه د بټي والا قبليږي او نه د پټو والا قبليږي، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې د چا خېټه ته ونهونه د حرام ولاړ شي نو سلوي خورز د انسان منظم نه قبليږي او دعایم نه قبليږي. نو مونږ تاسو به حلال دی وخت کې د کما کو زمونږ دعاګانې او قبلېدل دا ډېر لري خبر ده. خدا اصل کې دا مخفي د تکوین اولیاء ګرځيږي. هغه ولی چې لاړ شي دلته زمیدار وي بارانو کې الله الته بټو والا وي باران مکه خخت خرابي، بس دا ګوري چې دلته ضرورت د باران شته او که نشته دی. یو دوه رکعات مونږ په پټو کې کوي ته خبرم نه دعا کوي چې الله د خلکو ضرورت دی الٰه باران ورته وکي. هغه مستجاب دعوات یې سي باران شروع شي پاغه قریبا. د تکوین اولیاء چې دی وظیفه کې لګیا دي ټول عمر داغي عمدا کار دی. یو ځای وی چې اغلتا الٰه العالمین یو خاریه کې عیاشي ګوري، فحاشي ګوري، مرداري ګوري او الٰه ډیر په قهر او جلال اراده چې دا ټول ختمو ما بس زلزلہ پیراولم. اغلته چې تقدیر ګوري دغه وخت کې په دې زلزلہ نه وي، هغه خدای تعالی په جلال او په غصه باندې وي. د راشدي خاریه ته بس یو دوه رکعات منځو کې الله مستا بندگان دی بدی کړي دي دادی زارې شروع کی بس دعاو کې خدای دعا قبول کړي د الٰه العالمین غصه او جلال سوړ شي او زلزلې نه خلق بچ شي. په دې طریقو باندې د تکوین اولیاء چې دی هغه ګرځيږي. دا غي مختلف زینو کې د بحر په غاړه باندې وي، کم چې په بارانونو باندې مقرر یو د باران دعای قبليږي هغه بحر غاړو کې ډیر زیات ګرځيږي. حضرت خضر علیہ السلام هغه ګرځیدل ځکه د بحر په غاړو باندې زیاتو. باقی نور مختلفو علاقو باندې د تکوین چې کوم اولیاء دي هغه ګرځيږي. او هر چې د ارشاد اولیاء دي نو د ارشاد اولیاء چې کوم دي دا غي خلق په شریعت برابر ول دا وی دا مقصد وي. بس یار څوک ورترا شي غي ته تلقین د شریعت کوي صاحبہ د سر نخپو پوری شریعت د نبی اسلام دا طریقه دا اختیار کا دی کې دی ګټه دا دی کې دی ګټه دا. نو سا اولیاء چې کوم دي هغه د خلقو د شریعت په پابندۍ کې لګیاوي. دغه دواړه د اولیاء او د شخص چې کوم دی د حضرت موسی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دا واقعا کومه مخ ته ونیسو نو خپل اخکاره معلومیږي. حضرت خضر علیہ السلام چې هغه د تکوین په کارونو باندې مقرر او حضرت موسی علیہ السلام چې هغه د ارشاد په کارونو باندې مقرر. د دې وجنه موسی علیہ السلام صاحب د شریعت او خضر علیہ السلام صاحب د سشو صاحب د تکوینو هغه سره سکاري او چې یو ماشوم وجني دیوالونه نیغي کشتیګانی سورې کوي سکاري او دې سره هغه مسلط په دې خبره باندې چې دغه د کشتۍ والا کم کسان دي دا ټول نه لسرونه او دا ټول غریبان دي روزګار نه لري، دا یو کشتۍ د چې په دې باندې روزيان ځان ته برابرای. نو خدای تعالی ورته امر کړو چې بادشاہ چې د روغي کشتۍ نسی ته دا کشتۍ سورې ک چې بچ شي ته نو د دوی د روزي اسباب برابر شي. او هغه دویم ماشوم چې وی دا ماشوم چې غټ شي مور او پلاری خلک دي دوی ځان سره سرکشکۍ خرابې اوسې مړکا زبر ته بل اولاد ورکم. او هغه دیوال چې اون هغه دیوال د یتیمانو د غي د لاندې خزانه وا کا پریوته خلکو چور کوله. نو خدای تعالی ورته امر کړو دا دیوال نیخ کا دا ماشومان براغټ شي په خپل به وران کې خزانه بزان تر وبس. نو موسی علی السلام ته ویل دا سما بدکار کړي هم ته زما خالق دا امر کړو ما فعلت عن امري
ته د خپل ځان نه خو مې نه دی کړی خالق راته امر کړی و چې داسې وکړه خو موسی علیه السلام ته دا پته نه و چې د ته دې امر شوی او دا په دې باندې مسلط معززو دغه واقعه د موسی علیه السلام دا واقعه د حضرت علیه السلام دا مونږ تاسو ته دا خبره خای رحمت للعالمین هم د تکوین اولیاء او طرف ته چې اشارت کوي غدا دا حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ته تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مونږ ته د ابدال ذکر کوي دا ابدال څنګه خلق دي مبارک ورته یو حدیث کې سلويخ یاد یو په دویم کې شپېته یاد او بیا ورته فرمای بهم تنصرونا دا ابدال هغه خلق دي چې د خالق د خوانه امداد تاسو ترازی دا په برکت د دعا د دوی باندې راځي دی دعا کوي بهم ترزقون ک تاسو ته خالق روزیانی درکای نو دا د ابدالین او اولیاء چې د تکوین اولیاء دي دا غي د دعا په برکت درکای بهم تمطرون ک در باندې باران کیږي نو دا په برکت دغه اولیاء دي چې د تکوین اولیاء دي بهم تمطرون بهم تحیون و بهم تموتون د عبد الله بن مسعود پر روایت کې د الفاظ زائد دي نو بیا چا شاګرد د عبد الله بن مسعود نو تاسو کا چې دا امداد او دا باران او دا روزي به ومنم چې د دې په دعا باندې دا او تاسو وایي چې حیات او وفات هم د دې په دعا ده نو دا څنګه نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته فرمایي وی چې کله دې چاته په غضب او په جلال باندې شي وای الله تبا او هلاکه کې بس خدای تعالی غسړیست ختم کی نو مرګم د دې په وجه شر دې په خیرو باندې شه او چې دې یو چاته دعا وکي چې الله نر بچي ورکی اولاد ورکی الہ ورته اولاد ورکی هغه حیات هم د دې په وجه باندې شه نو دا هغه ابدالان دي دا په ابدالو کې رااله اولا پدې کې چې وی د دې ټولو مشری چې کوي هغه ته قطب ویل کېږي هغه یو سړی وی هغه ته قطب التکوین والمدار وای په زمانہ کې یو وی د دې ټولو د تکوین د اولیاء او سردار وی قطب وی مدار وی هغه په دې مشری کوي بیا د هغه د لند سلور نور کسان وی هغه ته اوتاد و یوتاد دا سلور کسان چې وی یو په مشرق باندې وی یو په مغرب باندې وی او یو په شمال باندې وی یو په جنوب باندې دا سلور ګډه دنیا ده په دې هر ګډ باندې یو د خدای تعالی ولی د دې تکوین د اولیاءونه التوی هغه دا کار وی چې کله دا مغرب ملکونه د خدای خلاف کوي او ناروا او عیاشی فحاشی کوي خالق په غضب او په جلال وی چې بس دا طرف په دی وبوډو بوما د ازمکه غر کوما بس هغه خدای تعالی ته زاریو کې چې الله ستا بندگان دي خیر دی هغه ګډ هغه طرف د اوبو د ډوبېدو نه دغه په دعا باندې بچ شي کنه چې بچ شي نو اوتاد ورته وي اوتاد ولی وي دا اوتاد جمع د وتد میخ ته وي گویا کې لکه دا غر چې په دې ځمکه میخ دی کنه او دا د خوځېدو نه بچ کړي دا نو دغه شانته دغه ولی د ځمکې د دغه اړخ میخ وي میخ خدا باز خلک او هو دای څنګه عقیده بیان کړیو دا خو د شرک مشرکین خبرې دی او فلان دی او فلان الګا د مشرکین نه دي خوستا عقیده وې دومره مردار او کمزوري ده چې زه د خدای تعالی یو ولی دعا مستجابه غړم چې داغه په برکت د دنیا دغه ګډ بچ ولی میخو ګرځي داغه دعا ورته نو دا شرک غني او قران کریم وی جعلنا جبال غرونه چې کم دي او تا د موږ زمکه د پاره میخونه ګرځولې دي ککانی ته میخ قران کریم وی د توحید عقیده غني او کده الہ العالمین ولی ته وتد او میخ د دنیا د بچ کېدو سبب ویل کیږي به وې د شرک عقیده ده خوستا په عقیده کې به د خدای ولی د کانی نم کمزوري کنه کانی ته د عقیده شته خدای ولی ته نشته مونږ وته سي نوې چې د موثر حقيقي دي یا د دنیا دوی بچ کړي ده د سینه ده الہ تزاری کوي سوال کوي دعای قبول شي هغه اړه د غر کې دونه بچ بیا چې په هغه اړه باندې په خیر اړه کوم ملکونو کې عایشی فحایشی الہ په غضب او جلالی چې دا اړه غر کوم او چې د زمکه ار اړه د غر کا خو دنیا د غر کا ګلټوله هغه بیا زاري شروع کی هغه اړه دوی په خپلو کې اجتماعات هم جوړي او دوی د تکوین چې کوم اولیاوی دوی ته د توي مکان معجزات هم ورکول دوستانو دا ویډیو جوړول مقصد می صرف د شیخ صاحب مختصر بیان تاسو سره شریکولو امید لرو چې دا ویډیو مو خوښ شوي او بیان مو اوریدلی وي نور مو په دې کې هیڅ مقصد نه لرو ستاسو اصلاح او ورسره په ضمن کې دا څه ویډیو نشرول دي د ملګرو سره شریک کړئ تر څو زموږ ستاسو ملګري په دا بیان باندې لطف اندوز شي